بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د حاجت وظیفه د یوټیوب چینل مینوالو کتون کرونو او خويندو الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو درغم او مصیبت او درنه په معنا حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زما عزتمندونن د یو نوی او خاص وظیفه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه زما عزتمندو د سلام قول من رب الرحیم یو عظیم وظیفه را. عزتمندو سخت نه سخت حاجت او سخت نه سخت مشکل او لوی نه لوی حاجت ان شاء الله د دې سره الله رب العزت هغه حاجت تاسو پوره کې او سخت نه سخت مشکل هغه الله رب العزت تاسو آسان کی. عزتمندو که سلامتی غواړي که امن غواړي او دغه رنګي زما عزتمندو که د دشمن نه حفاظت غواړي او یا د خپل فصل او دغه شانتي د باغونو حفاظت غواړي ځکه چې یو ورور چې کوم دی دغه په باره کې هم کمنټ کړو یو نه بلکې دوه کمنټونه کړو چې را سوق دي نامعلومه کسان دي او زموږ فصلونو ته نقصان رسي. زما عزتمندو د غوی د لپاره هم دا وظیفه را د غوی نه علاوه سمره رونه خويندې چې دا وظیفه دا ویډیو ګوري او دا وظیفه زده کوي نو هغه ټول ته چې نو د وظیفه اجازه ته زما عزتمندو ویډیو درس لایک کې چینل درس سبسکرایب کړئ. عزتمندو د سلام قول من رب الرحیم یو عظیمه وظیفه اول بیا ورپسې دویمه بیا دریمه درې وظیفې ز تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. نو اولنې وظیفه زما عزتمندو سلام قول من رب الرحیم دا هغه وینا دا چې په جنت کې بعد الله رب العزت د طرف نه کوم دینو بنده ته ملاويږي. د قرآن پاک زړه سورۃ یاسین دی د سورۃ یاسین زړه چې کوم دی هم دا آیات مبارک ته سلام قول من رب الرحیم یعنی داغه رب چې مهربان ذات ته داغه د هغه ذات د طرف نه بتاتا سلام وی. زما عزتمندو سمره د خوشاله خبره ده او دغه شانتي سمره د مزه خبره ده. نو د دې وظیفه چې تاسو کوئ نو ولنې وظیفه داسې راز زما عزتمندو چې په یو مجلس کې چا سره د خبره اتر کول نه بغیر په یو مجلس کې د 2100 مرتبه یعنی 2100 پیری چې نن اول ولا او دغه شانتي مخ کې رسو دینه 21 پیری درود شریف وایا او دعا وغواړه او دغه شانتي د عمل درې ورځې جاری وساته. دا د سلام قول من رب الرحیم یو عظیم ختم دی او دغه شانتي مضبوط ختم دی. دې سره الله رب العزت تاسو هر قسم حاجت پوره کړي. او زما عزتمندو یو سړی دی او هغه چې ارز غټه وظیفه نشم کولای مل د سلام قول من رب الرحیم یو وړه او دغه شانتي مختصر وظیفه راکا. نو زما عزتمندو هر مسلمان اغله په کارداري چې دغه مختصر او اسانه وظیفو کې ډیر زیات فواید دي. د قرضون نه چې دینو محفوظي رزق کې بر خیر او برکتی بچي بر چې دي د غلط لارو نه دغه شانتي د نشونه او تماشونه او د ګډ وډو خلکو نه محفوظ وي. دغه شانتي په خپل باندې به ډیرو آفات او بیمارونو چې دینو محفوظي د جناتو او دغه شانتي د جناتو نه علاوه شیطانی چې کوم اثرات دي داغه نه به محفوظي. زما عزتمندو تاسو له کارداري چې تاسو د هر منځنه پس یو شپيري سلام قول من رب الرحیم وای. سلام قول من رب الرحیم سلام قول من رب الرحیم. زما عزتمندو دا چې تاسو د هر منځنه پس یو شپيري وای کې یو شپيري نشي ویلې نو یو لس پیری وای کې یو لس پیری نشي ویلې نو درې پیری خو خامخا وای. عزتمندو درې پیرونه عجز مه جوړېږي د هر منځنه پس وای نو ان شاء الله تاسو به د ډیرو آفاتونو محفوظ یې. و زما عزتمندو دا خو یو وظیفه نه علاوه چې کوم دی یو طریقه کارو چې تاسو ما خو دو یعنی دا وظیفه نه ده بس د الله رب العزت د نوم ذکر او تاسو چې دنه ما خو دو تاسو به د ډیرو مصیبتونو او آفاتونو نه دي سره محفوظ دي. اوس دویم وظیفه چې کومه ده زما عزتمندو اگر السلام قول من رب الرحیم ده نو هغه په دې طریقه باندې زما عزتمندو چې مخکې هم درود شریف وي او وروسته هم درود شریف وي. درود شریف درود ابراهیمی به او دا شانتی درې پیری یا و پیری یا یولس پیری یا یوش پیری په دې دوه وظیفه کې تاسو ته اختیار دی. د درې پیری وای کې یوش پیری وای او دا شان یولس یا و پیری وای تاسو په اختیار دی. اول نه چې کوم وظیفه پای کې یوش پیری لازمي دی په دې دوه وظیفه کې زما عزتمندو یوش پیری لازمي نه دی بلکې درې پیری لازمي دی او دا سیوا چور پسې تاوی دستا غټره او دا شانتی ستا فائدہ. نو زما عزتمندو 313 یعنی 314 مرتبه 314 مرتبه سلام قول من رب الرحیم سلام قول من رب الرحیم سلام قول من رب الرحیم دا 314 مرتبه وایا زما عزتمندو. او دا شانتی د عمل چې په کوم ورځ باندې شروع کو نو بیا ورپسې په سبا دویم ورځ درېمه سلورمه او دا شانتی پنځمه شپږمه و ورځ باندې با دا ختم شي. زما عزتمندو یعنی مثلا نن د پیر ورځ دا وظیفه شروع کړله نو د بل پیر نه چې ورځ مخ
مخکې کوم راځي د اتوار ورځ په ورځ باندې به دا مکمل شي نو د اتوار په ورځ باندې چې دا مکمل شو نو ته به د خپل وس مطابق چې کوم دی نو سنه صدقه ورکې او بیا به چې دی نو 2 رکعاته نفل منځ کې او د الله رب العزت نه به خشوع حضور سره ډیر عاجزین کې ساره سره دعا غواړي ان شاء الله الله رب العزت په دې هر یو مسله حل کړي. اوس یو ورور دی یا یو خور دا واغوي چې یاره زه رشته کول غواړم یا چې دی په یو ځای کې زما محبت ته زویم چې دا محبت زه حاصل کم دا محبت ماته میلاو شي یا چې چا سره محبت کړي دی لیکن هغه زید د خوخ نه دی مناسب نه دی لیکن دې ته وسره سکه دی نشي چل ول نه ورزي طریقه ول نه ورزي نو زما عزتمندو د هغه خويندو د غرونو د پاره د اکثر داسې خويند دی چې هغه چا سره محبت کړي وي لیکن بیا رسستمانه شوی چې دا زې زما لپاره مناسب نه دی کې زما لپاره خیر نشته زما د مور او پلار پکې شرم نه زما شرم دی او زه دا وایم چې د الک زمانه کلال شي دغه شانتي زمت نه بیغم شم زما عزتمندو د داسې خويندو د پاره یا داسې الکان چې هغه په غلط ځای کې انتخاب کړي او ځان ته چې کوم د اخلاصول غواړي نو دا غوي د پاره هم دا یو عظیم ترين عمل دی زما عزتمندو دا یو عمل راځي چرته کوم هم د لازمي وکي عزتمندو طریقې څنګه را طریقې دا سره چې بهتر خود دې لپاره ساختي وخت یعنی نیمه غرمه د سحر او د غرمې په میاس کې کداغه وخت کې نوې بل ټیم ته فرصت ملاوي کی مقرته ملاوي کی بل ټیم هم کولای شي نو زما عزتمندو او 10 بو کې او دغه شانتي 2 رکعاته نفل بو کې او مکروه وخت په یعنی په مکروه وخت کې بدا وظیفه نه کې د مکروه وخت په خیال ساتي 2 رکعاته نفل نیت ته تړو نو زما عزتمندو اول رکعت کې چې دا کله سورۃ فاتحه ویلا ولا ضالین امین نو دا غینه بعد زما عزتمندو دا آیات مبارک سلام قول من رب الرحیم سلام قول من رب الرحیم دا آیات مبارک زما عزتمندو د غوت په بندونو باندې بشماري دا به 121 یوسل یوش مرتبه اولولی په اولین رکعت کې یوسل یوش مرتبه او دغه شانتی بیا په دویم رکعت کې یوسل یولس مرتبه ولا ضالین امین پس اولولی یعنی پدې کې وسبل صورت نه وي قل هو الله احد یا بل یو صورت دا پکې نه وي بس ولا ضالین امین او بیا سلام قول من رب الرحیم په اول رکعت کې یوسل یوش پیری او په دویم رکعت کې یوسل یولس پیری به اولولی او دغه شانتی بیا به کوم دین رکوع لاړ شي او مز به کوم دین خپل مکمل کی نو زما عزتمندو دا عمل به هم تاسو درې ورځې مسلسل او کې درې ورځې به جاری ساتي 2 رکعات نفل دی او دغه شانتی دا سلام قول من رب الرحیم ویل دی بګي زما عزتمندو په درې ورځ باندې چې کله تا دا وظیفه وکړه نو پاول ورځ باندې چې کله تا وظیفه وکړه او سلام دی وګرځو نو سلام ګرځیدو نه پاس کوم دین دعا غواړه لیکن په درې ورځ باندې چې کله تا دا وظیفه وکړه یعنی سلام دی وګرځو د سلام ګرځیدو نه بعد یو سلويخ پیری سلام قول من رب الرحیم وایا بیا ورپسې چې درود شریف وایا درود شریف یو لسپری وایا یو لسپری درود شریف درود ابراهیمی یعنی موږ ولا درود شریف وایا او بیا داغه نه پسې کوم دینو دعا غواړه خو په جزاین کې ساره سره کله چې دی دعا غوښته د دعا نه پس چې کوم دی بیا سجده لاړ شه او سجده کې کوم دی د الله رب العزت شکریا ادا کا یا الله تعالی ستاسو لاک شکر دی چې تمام توفیق راکو ما د عمل کو یا الله تعالی مې د عمل وسیله کو تا ته چې کوم دی نو د عمل ما پیش کو یا الله زما پلانې حاجت ته یا رشتہ دا یا محبت ته یا بل څه مسله ده بل څه مسله ده یا الله ته چې دینو حل کې او ته زما دا کار وکي نو ان شاء الله زما عزتمند دا یو عظیم ترين عمل دی چې دې سره الله رب العزت تاسو هر حاجت پوره کړي عزتمند الله تعالی همیشه د لپاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته مونږ له اجازه راکې ملاوي ان شاء الله راتلونکي روزي په ویډیو کې د الله په امان